مې نن دا کار وکړې ربه لکه چې راغې دا ته ولې ستړی مه شي ما درته وایي چې ځای کره نه ځم چېرته مونږ او چېرته هغې زمونږ او د هغې خدای نه ده کړې وایي لکه چې بیا کارونه شو بس په کلاره کښېنه یم د ښځې نوم وانخلې زړور د باڼې نه سپکه کړم راته وایي چې خپلې شړۍ سره خپې غځوه ما بتیا دونه سپکه مې مه ګڼه زه پښتنه پېغله یم د پښتو سره خو تا ډزې کړي دي دا ته پښتو کار کې ته بس زه په کلي کې نور یو ورځ هم نه ایسارېږم چېرته ځي اسمان ته خو نه ځي اسمان ته نه ځم ځان په خړ سیلاب له وکوم فی الحال خو لا سیلاب نشته دی چې په شکال راشي نو سیلاب کې بیا ځان له وکړه چې تر په شکاله پورې بچم شي که نه هسې نه په دې غار کې دنه سوځي وایم په دې موبایلونو خو دې تندر پروز وي تندر خلک یې د کار د ویستړي ټول خلک یې دروغجن که یا سړیه څه بد مې نه دي ویلې د سړي په شوشان برابروي پلاره ماله چینه والا موبایل واله که نه ولې نه پلاره سبا به زه لوالم د زیشان پلاره د کلي ښځو ته وایم پاتې ګوره نه راولې موبایل به راله خامخا هلې وایم ښځې په کلاره کښېنه موږ خېټې پورې حیران یو او ته موبایل راغستې ګوره زړوره تر څو دې چې لور په کور کې که نه زه تا سره واده نشم کولی اخي ولې زه د لورو د مور مقابله نشم کولی چې کله د لور واده شي نو بیا راځه نو د ټولو تازه کې زه شي کوم ته چاله به وکړو نو څوک یې غواړي نه ولې نه غواړي بلې هم بختوره راغلې وه د مابتي لپاره یې غوښته نو ورکړې به دې وې که نه ډېر خلکو د ورکړې شی دی ای شبنم ستا لپاره به سبا ورکړم مانه د کوم ځای مېلمانه د بل ځای نه دي د دې کلي دي چې د دې کلي دي نو بیا ورته ته څنګه مېلمانه وې ډېر خاص مېلمانه دي ولې سړیه ښځه دې وکړه څه هغه به وشي اوس د ښاپېرۍ بندوبست کوم د ښاپېرۍ ومه د ډېر سوړ نه پس په دې نتیجه زه ورسېدم چې د ښاپېرۍ لپاره معبد کې د ښاپېرۍ پلار راغلی و زړور سیوې هغې ویل راشئ او د معبد دپاره ما نه ښاپېرۍ غواړي او د ولایت یې بوځئ وروریا داسې اسانې خبرې نه دي لاشه مټۍ را راوړه د زړور خان لور ته راغواړو مټۍ که مټیان یم ثابت د مټیانو دوکان به درته راوړم هغه ښاپېری نه ښکاري بچیا هغه شرمېږي که نه هغه زمونږ اخوړو شرمېږي نه نغري کې ناستونه پخلی کوي په نغري کې څه لګېني وبه سوځي ته غلی شه ما په نغري کې نه ده ناسته د نغري په غاړه ناسته ده ها کوټینه کاروبار دې څنګه شو بس شکر دی خانجي ګزاره کېږي میل خو بند دی بس د میل په بدل کې دا کوارټر راته پاتې دي پاره 2-3 روپۍ دې خدای پاک راکوي ته د دلالانو په شان خو نه 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 جی خدای دې نه کړي الله پاک دې نه هغې د سولې نه وساتي زه شرطه مېوې والا خو نه یم نه دلال یم که څنګه بختورې ښه خبره دا ده کوټینه چې بل ورځ مې بختوره جوابي کړې وه او ډېر بد رد مې ورته ویلي وه ولا وروسته بیا ډېر پښېمانه وه خو کار شوی و خیر دی خانجي تاسو زموږ مشران یې او موږ هم کشران بختورې چې د شپې ویده شومه نو په خوب کې څه وینم چې دادا مې تک سور دی د غوسې نه او پونټی په لاس راپسې را روان دی ډېر غوسه یم ښه په خوب کې ورپسې را خلاص و که نه نو په دې خبره باندې څنګه پونټی لري مړ نه دی ښه مړ شوی دی د دې وخت کې ډېر ښه سړی و تا کله لیدلی دی ته خو لا پیدا هم نه وې چې هغه مړ شوی و دی د کلي د خلکو نه صفتونه اورېدلي زیشانه غلی کېنه به ها نو ما څه خبره کوله ها رایاد شو لا راپسې را روان و او غوږونه را باندې ونیول لکه چې پلار یې د پرایمرۍ استاذ و چپ کېنه که ډېر باندې خفه وم څه ته نه خفه و خانجي ته روح ته بیا مې ښځې خبرې کوې ځکه به درنه خفه وم ته چوپ شه باباجي را ډېر خفه او والله چې ډېرې منډې را مې ویستې او راته یې دا ویل چې تا بختوره ولې غټلې ده هیله یې در سره سړیتوب کار کولی چې دې ته خبرې زه هم ډېره خفه وم ما ویل چاته خیرې راته ونه کړې نه نه ولې به خیرې کومه هلکه څه مټیانې مونږ دي که نه دوه ډبې بار په سایکل پراته دي سایکل به ورته نه ده فرق شي نو راواخلئ که نه چې ګوړه ماتې وکړو که نه خانجي ګوړه ماتې که مټۍ ماتې ډېر باندې دا ماشوم ګټي خبره بچې اچې روړه که نه
کې ښه ډېره ډزې کومه پام ګوره کې ډاډو مې ګوره خو یې کنه سبق خو نه وي وې بیا چې پولیس والا راځي کنه نو بیا ډاډو والا پرېږدي دي ته واده زلمې پکې وځي وې دا شپه چې څنګه کنه دا په انسان باندې پرې راځي دا د واده شپه په حوالات کې نه تېرومه دا ولې نه الله خیر خدای چې تابوزي خامخا ورکړي نو څنګه راوړم واده شپه تېروي نو واده شپه په حوالات کې تېروي والله دې دا بابا ته منکر مې په سمداسې ازلور راغلی او سوال جواب یې کړی و عزت تر زله راشي ډولۍ اوچته کړي د ښاپېرۍ او خبرې ټول تاوان یې په ځان باندې مامو ته بیا دې مونږ ته لالا خر دې ګوره ډېر مالدار دی اسینه اخر کې بیا مونږ ته کتل نه کوي اورې کنه لالا ګورم نه یې نه کې ویم لالا مال ګوره ډېر دی پوه شي او وارث یې نشته وارث یې نشته خو پیدا به شي څنګه به پیدا شي اورېدلې مې دي لالا چې بل واده کوي ډېرو بوډاګانو ته خدای پاک په تېر عمر کې زامن ورکړي دي واده ته د ړوند کوم بختوري دا خبره دې په دې ځای باندې زور ماته ویلي ویلې چې دنه دنه د واده بندوبست وکړي یا سړیا دا نه سره دې لګي نه دي څه لس ورځې کمې دي ما ته خو سم لس کاله کوي یم چې کله به تېرېږي وایي ما به تو دا لس ورځې به که خیر د سترګو په رب کې تېرې شي وای راجي څه نه سړیا دا څه چغې دي جوړې کړې ته وایې موږ په جنت کې ناست انا راجي تاسو سره موبایل بس د دې کمیو ولې زه موبایل نشم ساتلی اوس بوډای په ځوانانو پیښې مه کوه ښه زه مې ځوان دی او نن سبا ځوانان خو د خپل پوځ نه مچې شي شړلی او لکه چې د ځوانان نه مچان ته شړې ها دا موبایل په څو واغشتو بچې پوره په شپږ زره روپۍ مې واخیستو او دوکاندار وایي چې نمبر ون دی خو بچې په څه نه پوهېږم بچې دا ټول څه راجي چا نمبر په ملو کوم د یار باشي نمبر به یې کړه او په ملاوي چې راجي ولې نه کلاریږي راجي نمبر راکا بچې دا واخله راجي رنګ ورالو بل بچې ما ته پرېږده په دې خو په انګریزي کې خبرې کېږي انګریزه ده دا څه وایي چې आपके مطلوبہ نمبر से जवाब موصول नहीं हो रहा دا مطلوبہ نمبر څه ته وایي ها مطلب دا دی چې زما د مکتب نمبر دې څه په پته ولګېده दादा رستوي ملو کا موبایل به بند کړی د دې د خدای بیخ نشه د دې خدای بیخ خلاصي دا باندې یا خبرې خیر دې ملو به کی تاسو له بچي زه چابي بدوم او ما له څه چې څه زه بیا په پټو چکر وم خان اوس دې موبایل کا خیری په لاس راغی تسبیح بلړکی واه خوبانی د تسبیح خپل ټیم دی او د موبایل خپل ټیم دی پوښ پی اوچت که کنه ګوره ورته اوچت که ته نیکبختي ونیوله اوچت که کنه الو نیکبختي زړه دې رانه شین کو ولې څه چل شوی دی ظالمي څه له دښمني مې زړه ته راځي سم دیخنی سړګي وایي زړګی خو راته مه وایه که نه خیر ولې د زړه نه مې چړې وځي
زما ژوند سم خو بل جوړ کړی دی. نیکبختې په سینې کې مې زړه ټوپونه و ټوپونه. شبنم دا فاصلې به څنګه کمیږي ها؟ زم د هجران په اور کې سم ستی ستی شم. له خولې نه مې لوخړې روانې دي. دا بخیر خو څه سپرمټو ژوند تېروم. واده به راسره کله کې ها؟ اول خو دې هغه سر خوړلي لور ورکړه که نه؟ بس ورکه ورته ووایه. څه دې وکړه؟ بس محبتونه مې وایه. ډېر د سړیتوب کار دې وکړو. ګوره ستا دپاره زه هر څه کولی شم. که وایم هغه بوډا نو نه هغه بوډا ته څه مه وایه. زه د هغې سره ګزاره کولی شم. نو که نو پیمو چیرلی؟ نه د هغې نه نه یېرېږم. زړکیه بله خبره دا ده بس نږدې خو راته مه وایه که نه. هغه ښه ته دلبرجان به درته ویم. څه دي چې زړه غواړي هغه راته وایه. ما دې که نه جانې چې خپله لور له پوره حصه ورکړه ځکه چې لور دې ده تا باندې ونه هر څه وله کوم. دلبرجانې ولې زما د زړه ستن جانې ما دا دې کړم چې په موبایل کې مې بیلنس نشته. دا بیلنس څه ته وایي؟ پیسې پکې نشته. په کور کې یوازې څوک بازار ته لېږلی هم نشم. نو مړې زه څه دپاره بس یو 500 راولېږه. 500 ولې ډېر دي څه؟ نه مړې زر خو به در ولېږم دا مې ور روان شم ښه. بس زر راولېږه خو زر تر زره. اوکې جانې الله حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وای د لیونۍ ارمان پوره شو. په لارځي په قانوني زیارتونه زموږ خوښ مې نه شو. هسې ګوره یو ګیله که نه زمان کېږي. ستا زمانه څه ګیله ده؟ وایم زما د خیر وشو یو ډومبارکی له رانغې. مړه بیا خو راغاړې وځه. یم د دې اشنا به دې مني مړه تا له چا لور خور در کوله. ولې نه منو؟ هلکه هغه اسخر د ګورې ډېر مست دی. یم ستا کار خوښ شو په والله زه دې په مصیبت کې واچولم. اوس دې ورته خدای ټینګ که نو؟ وایم دعا کوه چې الله یې ماته ټینګ کړي. د سارې راته د 100 روپو جنوډ هم کړی ده خیراو. خو وې د 100 روپو دا پرېږده لا مخکې ګوره. دا راته ووایه چې پرېږدن به دې د خیره کلي. کوژدن پرېږده د واده خبره کوه. یار سخر مې ډېره تادي جوړه کړې ده. ما بتیا د ګولې نه چا تپوس وکړه که نه چې ته ولې دومره تېزه روانې. نو ګولې ورته څه وي پته ده شته وي چې ما پسې شاته زور دی. یا دا خبره دې څنګه وکړه؟ هغه اسخر بابا دی دی ته یادومه راته یې وي کله به راسره واده کوې. نو ما ورته وی چې اول دې د لور غم وکړه لور دې واده کړه نو بیا به درسره واده وکړم د خیراو. اشنا وایم واده مې رانږدې شو خو د یو پیسې درک راسره نه لګي. اشنا ته څه له پیسې لګې؟ هغه مست بوډا به یې لګوي که نه مړه؟ هغه خو وایي چې د کونډې زویه څه خو بویه. څومره پیسې دې پکار دي وایه؟ بس چې 15 زره وي شته راسره. اشنا د ټپوس په جاله کې غوښه نه د پولې پړق ته ناست یم. خیر دی چېرته بل ځای به سر تندی وم که نه. ولې به سر تندې وې؟ د خر زما مطلب دا دی د خر نه به یې دله والم که نه مړه؟ د سخر نه بلکل مړه په منډه به یې راله راوړي د خیره. ګوره جمعه خانه ګوره اوس زما سخر یې ګورې. چپ ما بچې چپ دی چې پړه خبره ونه کړي. هغه دله ما سر کړې ګورې. مما نه ګورې پام کوه ګورې په ځای دنیا به نورانه شي. مړه ګپ در سره لګومه. ما بچې دې بر کلي ته لږ شو. ولې څه کېږده؟ ما هلته مې د خیر یو کلانګي خوښ کړی لکه ځان ته ګوره تاسې تقریبا کلانګي دی. راځه چې وایلم ځان له زه چې ځو راځه کوک 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 راجی وایبریشن دی. اوس دې چې لګولی دی اوس به درې صحیح کړم. دا خو پې تا نه کولو دا پې ما کړی دی. که زما بس وي نو ما پې 20 جوماته پاس کړي وو. ښه مورې تر 20 جوماته پورې تعلیم وي. وی په ما خو د مرګ تېر کړو. د خاپېرې پلاره بختور راغلی وه. خزي لم المكوى بس ما خسرني توقعوا بدل اتوك زي الخلي نو زیارت ته خو صرف شپږ ورځې دي. په شپږ ورځو کې به څه کېږي؟ ए तुम्हारी घबराइएगी जीपुना टेक की जीपुना बस तनी ठेवा का
زه خو نه پوهېږم چې تا دا توبه تا دې ولې جوړه کړې ده ملا شو خیر زوال خان خبر کوم ترى تليفون من نوتك مجبوري ده کنه نیک بختي چې کله تاسو ټلیفون ملاوم نو یو ظالم او پکې راشي چې مطلوب نمبر نه خبرې نه کوي ده مطلب نمبر ګراني چې ستا موبایل بند کنه نو زما د زړه په سیرا باندې سپیری سله الوزي دل پر جانی زه ډېر مجبوره یم ته چا نه مجبوره پلان مې سم جلات دی جلات جلات دی سم خونکار دی یو کوم سل مړي کړي دي داسې ونه چې سم چنګیز خان دی جانی که زما پلار ته ستا او زما د محبت پته ولګېده نو ما سره به تان د سر د غاړې حلال کړي زما پلار لکه چې ډېر ظالم دی زړګیه زه خو په تا باندې خفه کېږم قسم یې کړی چې زه به سینچري پوره کوم هسې چې په تا باندې سینچري پوره نه کړم لیکن ډېر خیال کوه ما سره خپل نه ستا غم دی هسې نه چې په ځوانۍ کې د رنګونه غځوي او که د ما ضرب لاسه لیدلي دي ګرانې ملاوېدو راسره نه شي نه د ملاوېدو خو نوم مه اخله چې کله حالات ښه شي نو زه به پخپله درشم خدای دې زر راونه انتظار ډېر بد شی دی دلبر جانه صبر کوه صبر ښه شی دی الله دې دله د صبر توفیق درکړي آمین آمین دلبر جانه خانه قربان ما ویل حکم کوه زه ستا لپاره حلال کړی چرګ یم خبره مې په خوله نه راځي تاسو به مو وایئ چې شبنم هر وخت فرمایشونه کوي نه مړي وای پروا مه کوه ما وی چې مور مې بیماره ده د ترخي اپریشن دی او د پیسو سره بیخي ګرم نو ولې ستا پلار ستا د مور علاج نه کوي ولې نه کوي خو زما مور سره که چې کړی هغه زما د پلار په پیسو باندې علاج نه کوي زړه چې ښکته پورته نه کړي دومره فکر ونه کړي موږ یې چا وګټو څومره دې په قرض درولېږم بس جان یو 6,000 به ډېري درلېږم خو څنګه به درلېږم ته مه رالېږه زه به څوک درولېږم څوک به رالېږي دغلته یو هلک دی جمعه خان نوم یې دی ما چې دین په دنیا خور ویلې ده تاسو هغه له ورکړئ هغه به ما ته راورسوي بس وشوه سهار وختي به ورته ملو شي ډېره مهرباني بای بای جانی اوکې miss you تاتا دا سلام جان